السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن بیا له یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو دوستانو، زه به نن تاسو ته در وښیم چې غني خان څوک دی. د 1914 عیسوي کال په دسمبر میاشت کې د پښتونستان د اشنغر په کلي کې د خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم پیژندل کیږي په کور کې یو ماشوم وزیږید چې نوم یې پرې عبدالغني خان کښېښود. دغه ماشوم د پښتو ادب یو ځلېدونکی ستوری شو. د ښاغلي غني یو ملګری لیکي چې غني خان په کوچنیوالي کې ډېر ښکلی او د مور و پلار ډېر نازولی و. په غاړه یې د سرو زرو درنه اوږۍ او په ښي غوږ به یې د سرو زرو والی وه. خو د قدرت اراده نه وه چې د غني خان د ناز دا موده نوره هم اوږده شي. غني له سختو او ربړو سره هغه وخت لاس او ګریوان شو چې کله د 5 کلونو په عمر د مهرباني مور له غېږې څخه بې برخې شو. مور یې په ځواني کې د اوبا ناروغۍ له امله وفات شوه. دی او کشر رور عبدالولي خان د 3.5 کلو او یوه خور یې سردارو د 8 میاشتو په عمر بې موره شول. په دې وخت کې غفار خان د فرنګیانو د حکومت لخوا په 3 کاله بند محکوم شو. نو د 3 ماشومانو روزنه د دوی د انا د باچا خان مور ته ورترغاړې شوه. د وخت زړه لا هم سوړ نشو. د باچا خان مور هم په حق ورسېده. نو غني خان، ولی خان او خور یې له روزونکو مشرانو څخه بې برخې پاته شول. غني خان لومړی زده کړې په هغه آزاد قومي ښوونځي کې پیل کړې چې باچا خان او د هغه دوستانو د غریبو هلکانو لپاره په اتمانزو کې جوړ کړی و. هلته زده کړې د ټولو لپاره په ویړیا ډول وې. باچا خان ځکه خپل زامن د غریبانو ښوونځي ته واستول چې خلک ونه وایي چې باچا خان د خپلو او د نورو زامنو ترمنځ توپیر کوي. خپل زامن معتبر او غوره ښوونځیو ته لیږي او د نورو زامن د غریبانو ښوونځي ته هڅوي. په هغو ورځو کې د باچا خان دا خیال و چې له غني خان څخه یو لوی اسلامي عالم جوړ سي. نو ځکه یې په غني خان 7 کاله عربي دودیز علوم ولوستل. باچا خان ډیر وخت په جیل کې بندي و او یا به هم د خپل قومي سیاست غورځنګ د تبلیغ لپاره په دوره وتلی و. غني خان 10 ټولګی په بری سره پای ته ورساوه. وروسته د ډیلي جامعه ملیه مدرسې ته ولاړ او د هغه وخت و چې په افغانستان کې د سکاو زوی باغی شو او باچا خان د خپل ورور ډاکټر خان په مشري یو طبي پلاوی افغانستان ته ولېږه. په دې پلاوي کې 7 ډاکټران او 10 نور مرستیالان زلمیان ګډون درلود چې غني خان هم ورسره مل و. خو انګریزانو د دې ډلې پاسپورټونه تر هغه وخته وځنډول تر څو د افغانستان پاچا امیر امان الله خان ګوښه کړی شو او د کندهار له لارې بهر ته ولاړ. غني خان د 14 کلونو په عمر په ممبئی کې د لندن په نیت د اوبو بیړۍ ته وخاته او په نوموړې ورځ یې خپل د تسلي په نامه خپل لومړی شعر ولیکه. د انګلستان په آزاد چاپیریال کې د غني خان بې جوړې ښایست د هغه لپاره یو لوی مصیبت شو. دی به چې چیرې هم ته نو انګریز نجونې به ورپسې تلې او سبق ته به یې نه پرېښاوه. تر هغه چې د لندن یو ښکلي فلمي لوبګره هم پرې مینه شوه. کله چې باچا خان خبر شو نو سم د لاسه یې دته د امریکې په لور د تګ امر وکړ. د امر سره سم غني خان امریکې ته ولاړ او د امریکې په لویزیانا ایالت کې په زده کړو بوخت شو. عبدالغفار خان بیا بندي شو او له دې سره د غني خان ژوند بیا له تریخوالي سره مخ شو او په ژوند کې ډیره ګډوډي راغله. په ځانګړې توګه د اقتصاد لخوا ډیر راولوید. غني خان له خپل قام سره ډیره لیونی مینه لري. تر هر ولس یې پښتون ولس زړه ته ډیر نږدې دی. هغه په دې چې په پښتون ولس کې پیدا شوی
د خدای شکر داسې پر ځای کوي. خدای شکر چې پیدا دې له دې کام کړم، خدایا شکر چې پیدا دې له دې قام کړم، د پښتون د نر وجود دې یو اندام کړم. په بل شعر کې څه داسې وایي: سر څه د سپي سر وي چې پیدا نه وي په قام، سر څه د سپي سر وي چې پیدا نه وي په قام، نر څه ښځونی وي چې شیدا نه وي په قام. خدایا عقل چې و زړه دې ولې راکړ، خدایا عقل چې و زړه دې ولې راکړ، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، بادشاهي او فقیري دې ولې یو کړه، بادشاهي او فقیري دې ولې یو کړه، د ژوندون په هر سا کې مرګ پنهان. د ښاغلي غني خان چاپ سوي اثار څه په دې ډول دي: اول کتاب د پنجرې چغار، او دویم دی پلوشه، دریم دی پانوس، او څلرم دی د غني کلیات، پنځم دی د غني لټون، شپږم دی فټان، اوم دی ګډي وډي. غني خان سره له دې چې یو ډېر ښایسته شاعر و، یو فلسفي شاعر و، او له شاعري سره سره دی په مجسمه جوړونه کې هم ډېر مهارت درلود، او یو ډېر ښه مجسمه ساز هم و، مجسمې هم جوړولې. غني خان وایي چې ما لیدلي محلونه د لندن دي، ما لیدلي محلونه د لندن دي، جنکۍ مستې ازادې ګل بدن دي، ما لیدلي د فیرس شاپیرۍ ښکلي، ما لیدلي د فیرس شاپیرۍ ښکلي، په کردار گفتار خوږې لکه بلبلي، ما لیدلي تاج محل غوټۍ د ګلو، ما لیدلي تاج محل غوټۍ د ګلو، د ډیلي ښکلي ښارونه د مغلو، خو چې ووینم زه خپل د خټو کور، خو چې ووینم زه خپل د خټو کور، رانه هیر شي محلونه ښایسته نور، دا نرۍ تنګې کوڅې زما د کلي، دا نرۍ تنګې کوڅې زما د کلي، ورته څه دي د دنیا ښارونه نور، چې خړمخی ورور پښتون مخې له درشي، در نه هیر به ټول ښایست د بحر و بر شي. هو دوستانو، غني خان اخر فای چې څومره هم د پښتنو خدمت کړی و، خو بیا هم دا دنیا فانی ده، کل نفس ذائقة الموت، دلته هیڅوک هم ژوندی نه پاته کیږي، دلته به هر ژوندی بشر د مرګ خوند ضرور ګوري، د مرګ سکه به ضرور کوي. نو هم په دغه سلسله کې غني خان هم له موږ څخه په 1996 عیسوي د مارچ په 15مه نیټه د 82 کالو په عمر کې د ټول عمر لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او له موږ څخه جدا سو، او د اتمانزو په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. اروا دې شاده وي او یادونه دې تل تازه وي. دوستانو، تر راتلونکي خپرونه غزنوي پښتون پر لوی او بخښونکي خدای وسپاري. خوږو دوستانو، زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې سبسکرایب مو هیر نسی. تر راتلونکي خپرونه مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ.